د کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال محمد نبي عمري په خوست ولایت کې د نوي والي په معرفت غونډه کې ویل ټي ټي پي په افغانستان کې شتون نه لري او شوې ادعا بې ځایه ده. هغه زیاتوي د ټي ټي پي مشران او غړي د اسلامي امارت په راتګ سره له افغانستان څخه بیرته قبایلي سیمو ته تللي دي. عمري وایي اسلامي امارت نه د ټي ټي پي ملاتړ کړی او نه یې افغانستان ته راوستلی دي. ټي ټي پي نه موږ راوستلی ده، نه یې موږ حمایت کړی دی، نه د موږ په وخت کې راغلی ده. محمد نبي عمري په یاده غونډه کې ویل 2 کاله وړاندې د پاکستان او ټي ټي پي کوم مذاکرات شوي وو د ټي ټي پي غوښتنې له پاکستان څخه پر ځای وي او پاکستان په دې برخه کې ملامت دی. هغه وایي پاکستان د ټي ټي پي غوښتنې منلې وې خو ځینو کړیو چې اقتدار یې له منځه تللی د دې مذاکراتو مخالفت کړی و. دا د موږ هغه خوا ګاونډي صاحب موږ خو مخته څه نه ویل، موږ ویل چې دوی به هم له عقل نه کار واخلي. د ټي ټي پي و د پاکستان په مذاکراتو کې یو 2 کاله پخوا 2.5 کاله چې زه دلته مسؤل وم، ما ونډه اخیستې، زه په هغې کمیټه کې یو عضو وم. دلته مو هم مجلسونه کړي، کابل کې مو هم مجلسونه کړي، خو دا د جناح زمان په دوی باندې ملامت دي، په دې کې هېڅ شک نشته. ځکه هغه غوښتنې چې د ټي ټي پي وي منطقي وي، شرعي وي، قانوني وي، دوی ته مو پیش کړي، دغه هیئت راسره ومنلې، خو هلته د اجړاګانو په شکل کې چې ګرځي لکه محسن داوړ او نوره هغه په دې باندې پوهېدل چې که دا جوړه وشي د موږ اقتدار اهمیت محبوبیت د منځه ووځي، هغو خلکو یې خلاف وکړو. عمري په خپله وینا کې پاکستان ته ویل که یو ځل یاد هیواد ته د یرغلګر او تجاوزګرو فتوا ورباندې ولګېدله بیا به یې څوک د هند تر سرحده نشي راګرځولی. که دا د پاکستان حکومت دغه قومونو او دغه خلکو یو وار خدای نه خواسته کافر خو ورته نه شو ویلی، خولې مو وړې دي، خو یرغلګر ورته ویلی شو. که یو وار د متجاوز او د یرغلګر فتوا در باندې ولګوله، قسم په خدای د انډیا تر سرحده پورې که بیا خلاص شي، بیا د هر څه د دې خلکو غنیمت دوی ته به ورپاتې. خدای دې وکړي چې له عقله کار واخلي، خدای دې وکړي چې له جوشه کار ونخلي، ځکه موږ تاسې ډېر ځپلي شوي یو. 48 کاله 47 کاله هر څه په خپلو سترګو موږ لیدلی دي چې جنګونه توان دی، اقتصاد ختموي، یتیمان زیږوي، کونډه پیدا کوي، خو په دوی کې عقل ځکه نشته. که په دوی کې عقل او سیاست وای، عافیه صدیقه بیا امریکایانو ته په لاس نه وای ورکړي. د کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال وایي پاکستان ادعا کوي چې وسلوال له فرضي کرښې وراوړي، خو له فرضي کرښې ورهاخوا ډېرې سیمې دي چې د پاکستاني ځواکونو چیک پاینټونه دي، خو وسلوال څنګه کولی شي تر اسلام آباد ته پورې ورسیږي؟ په اسلام آباد او کراچۍ او پېښور کې حمله کېږي، ته وایې چې ستا له بډره د دې فرضي کرښې نه دا سړی راوړي، نو خدای دې په سترګو ړوند که. موږ خو د یوه پستا ده یا یو سړک دی مثلا، اول خو به اوښتې نه وي، که اوښتې وي طالب به خپل کوشش کړی وي، سرحدي پولیسو یو لار به یې ځان ته پیدا کړی وي، نو له میرانشاه نه واخله، له کورمې نه واخله تر اسلام آباد، خو په زرهاوو چیک پوینټونه دي، د تلاشۍ ځایونه دي، د تا نه څنګه تېرېږي؟ د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبي عمري په خپلو څرګندونو کې له مسؤلینو وغوښتل چې د ولسونو سره نیک چلند او عدل ته پوره پاملرنه وکړي. دغه راز نوموړي ټینګار وکړ چې اسلامي امارت پر عمومي عفو ژمن دی او د افغانستان د هر وګړي سر او مال خوندي دی.